د دې کہانی شروعات کیږي د یو انزو نومي سړی نه چې هغه یو پینټر او په خالی وخت کې به هغه وړو د کراټو ټریننګ ورکاو او یو شپه انزو خپل کور ته روانو چې هغه په بس سټاپ باندې ودرېږي او سیګریټ ولګي چې د یو غاړه ډېر تیزی سره تیر شي چې په هغه باندې وبور شو د سره د هغه سیګریټ مړ شي نو د سره انزو ډېر زیات غوسه شي او هغه سیګریټ خطا کی اول ته ولاړی او هغه سیګریټ ته ګوري چې هغه یو سیور ته پروزي چې دا سیور د بانک مخ ته موجود او هغه هغه ته روان شي چې دا سیور کم ځای وتري چلته یو پول وی او داغه د لاندې دغری سیور د اوبر ازي نو د سره هغه ورکو شي لاندې او چې دنه ورشنوالته یو غټ ټنل وی او دا غزه معاینه چواله نو د سره د انزو دماغ کې د بنګ لوټ کولو خیال راشي او دنه پس هغه خپل مرګره سبستن لاړ شي او هغه ته د دې میشن باره کې وي او سبستن سره پیسې نه وي نو هغه متوي چې د دې میشن کې تاسو سره يم خو د میشن لپاره دوی ته سو وسایل پکار دي او سه هتیار پکار دي چې هغه په پیسو باندې کیږي او د وخت 200 روپۍ نشته او اوس د پیسو د تنظیم لپاره انزو د خپل مرګري د باوزو لاړ شي خو هغه سره دومره پیسې نه وي نو هغه د خپل مرګري د ماریو پته ولا ورکی او ماریو یو غلوي او هغه وړې وړې غلاګانې کولې او په سبا باندې انزو ماریو له ملاویدو د پاره راشي او هغه ته ټول پلان باره کې وي او ورته دا مو وي کومه په دې غلا کې کامیاب شو نو تاسو به ټول عمر د غلا کول ضرورت نه وي نو په دې خبره باندې ماریو لک سوچو کې خو هغه ورته وي چې ټیک تازه تاسو سره په دې میشن کې شامل یم او دلته دا دوانه هغه سیور تراشي او دلته انزو په انچټیب باندې د دې معاینه کوي چې دینه پس هغه ټنل ترانه نوزي نو هغه چالت معاینه واخلي نو هغه ماریو ته وي چې مونږ د کروڑپتی جوړېدو نه 18 میټر لري یو خو دلته ماریو سره دا یاره وا کو د غلا په روز باندې دلته باران وشو نو دا ځای به د وبونه ډکوي نو دلته ورته انزو وی چې یارېګه ما دا غلا به مونږ په داسې روز باندې کوو چې هغه روز باندې موسم خوشګوار وي او اوس دوی د دې بانک لوټ کولو پلان جوړي نو په دې دوران کې دوی ته پته ولګي چې په دې بانک کې داسې سنسر لګېدلې دي چې د شپې په دوران کې کم انسان دې بانک ته راځي نو دلته به د الارم بجو کیږي نو دلته ورته انزو وی چې دا سنسر انسان نه د انسان بدن کې چې کومه ګرمي دا هغه ټریک کوي او دې کې انزو یو داسې سوټ جوړ کړي چې هغه سره د انسان دا ګرمي پټوي او په سبا باندې انزو هغه بانک ته راشي چې دا غزه معاینو کې وغال تکینی او د دې بانک تصویرانو باسي چې د دوران کې په کیمرا کې ګارد دی ویني او هغه ونسی او بیسمنت ته راولي وصل کې دا د انزو ترکیبو چې هغه د بیسمنت ته راشي اول ته چې کم لوکر موجود دي دا غي صحیح معاینه وکي او چې دلته دا ګارد د انزو کیمرا چیک کی په هغه کې هغه سونه ویني ولې چې انزو د مخ کې نه د دې کیمرې نه میموري کارت اوخ کی وي او هغه ځان سره پلاس کې پټ کړی وي نو دینه پس دا ګارد انزو پری دی او دینه پس انزو راشي خپل مرګرو لا او هغه الته د دې بانک باره کې هغه ته خبرې کوي او هغه ورته وی چې مونږ به د دې بانک بیسمنت ته ورزو ولې چې ټول لوکر بیسمنت کې دي او دنه پس هغه یو سایکل راولي چې د دې سیور نه دا بانک څومره لري دي او هغه د سایکل پر ټایر باندې یو نشان جوړ کړي څومره دا سایکل لا ټایر تا ویږي هغه بوشمار او د سره به د دې ته دوری پته مولېږي نو دلته انزو اوس د هر څه کیلکولیشن وکي او هغه غزه پیدا کوي چې دوی ډایرکټ د دې ځای نه بیسمنت ته ورشي او پاغه شپه باندې دوی هغه ټنل تراشي اول توس سوري وسل شروع کی او دوی په خپل پلان کې یو البرټو نومي سړی شامل کی چې هغه به دوی د غلا نه پس د تختیدو کار کوي خو دلته مسله دا و چې په دې بانک څومره لوکرز دي هغه دوی کولاوي څنګه او دراصل په دې بانک 300 لوکر وي او یو لوکر کولاوي دوه کې چې دوی ته یو منټ لګي نو دې 300 لوکرو کې بعد دوی ته شپږنیمه غنټې لګي او اوس په سبا باندې ماریو د دې بانک په بل برانچ کې یو لوکر واخلي چې الته غاسل کې راتلو چې دا لوکر جوړ شوی څنګه داغه معاینه کولا او اوس په سبا باندې دوی یو وینم پټ کی چې دغه نه پس په دوی پاغه کې تختی او دوی نه پس دوی البرټو پس راشي دغه کور مخه ته ودرېږي چې لګ وخت پس الته پولیس راشي ولې چې دوی دا وین په سړک باندې ودرول دي نو الته پولیس راشي او پوښتاش ته کوي د دې نه مخکې چې د دې پولیسانو په دې باندې شک شي د کې البرټو راغه او هغه ورته وایي چې دا زمونږ بلمانه دي او دوی زمونږ لپاره راغلي دي او اوس چې شپه شنه دوی هغه سورنګ ته بیا راشي او اوس دوی خپل کودای شروع کی چې د دوران کې دوی ته ډریل ماشين مات شي او د دې کار ودرېږي نو د سره ماري ډیر زیات غوسه شي ورته وایي چې ما سره کمه پیسې وي هغه ما په دې کې ولګوري او اوس ما سره روپې نشته هغه په غوسه کې دا غزنه لاړ شي او اوس په سبا باندې انزو ماریو لراشي او ورته وایي چې مونږ بوز دا بانک د شپې نه بلکې دروازې لوټ کوو او مونږ بسیده په گیټ باندې ورزو چې د سره پولیس صدا لګي چې دا یو عامه غلا ده خو بل طرف ته مونږ په دې سورنګ کې وزو او چې پولیس هغه سورنګ پیدا کوي مونږ به دې ځنه ډیر لري تلی یو او اوس د ماریوم د ترکیب خوښ شو دوی د غلا فیصله وکي او اوس د غلا په ورځ باندې دوی په خپل ګوتو باندې ګلو ولګي چې د سره دوی د خپل ګوتو د نشانونه پټ کی او اوس سبستن هغه سورنګ ته لاړ شي او کودای شروع کی او بل خو د ټیم د نور کسان هغه سیده د بانک تر ننوزي او ما سکواچ خپل تمانچې رو باسي او خپل کار شروع کی چې دا هر څه په کیمرا کې سکیورټي ګارد ویني او هغه سیده پولیس ترنګو کی او ماریو د کیشیر لور شو او بیگ ول ورکه ورته وشي د ټوله پیسې واچوا او بل خو البرټو د پارکینګ ځای ته لاړ شي ولته هغه دروازه بند کی او لږ وخت کې پولیس هم دلته راورسي او هغه د بانک غیر چاپیره گیر کی چې په دې دوران کې انزو یو سړی ونی سو په هغه باندې تمانچه کیږي ورته وی کوچا د بانک ته دراتلو کوشش وکړو مونږ چې دنه کم کسان دی هغه مړ کو او اوس ماریو یو خزه نیولې وی هغه باندې تمانچه خېبي او ماریو د ګارد ډیره زیاته دمکی ورکی چې داغه باوجود دا ګارد روزي
راوځي او د بهر تلو نه مخکې هغه د ګارد نه تمانچا او موبایل واخلي او د ګارد بهر لګلو نه پس ماریو دا ټوله کیمرې بندي کی چې دوی څه ثبوت شاته پرې نه دي او بل خو انزو بیسمنت ته لاړ شي او هغه یو لوکر اخوا کی چې دلته سبستن خپل کار پوره کړی وي او هغه سورن کې روزي او د بانک ته راشي او اوس انزو سبستن پارکینګ ځای ته لاړ شي ولته د ګارد نه یو ماشين رو باسي او دراصل سبستن چې کوم هغه یو انجینیر او هغه یو داسې ماشين جوړ کړی چې هغه به دا لوکر په 7 سکند کې کولاوي او دلته دوی په خپل کار باندې ولېږي او بل خو ماریو ته پته چې پولیس د بانک په چت باندې راو خطل چې دیګه هغه په موبایل باندې رنګو کې چې کومه د ګارد نه غشتو او هغه پولیس رنګو کې چې کوم دا میشن لیډ کو او ورته وای پستا کم کس د بانک ته رادن نشو نو موږ بدلته چې کوم کسان دی هغه به مړکو نو دی کې دا کیپټن مجبورن د خپل کسانو ته وی چې را واپس شي خو هغه یو دوه کسان تعینات کې چې هغه سره سنایپر پلاس یو چې هغه ته څنګه مکملو شي چې دی مړکی او بل خو انزو سبستن ډیر لوکر یې کولو کړي چې پاغه کې ډیره پیسې او سونه پراته وي او دې نه پس موږ وینو چې پولیسان د بانک ته دن نتلو پلان جوړي اصل کې دې ته دا لګي د چې دا یو عام غلا ده او دا غلوس په دې بانک دن نه گیر شوی دي نو دې کې دا پولیس ماریو ترنګو کې ورته وي چې خپل ځان حواله کې پولیسانو ته او زه به تاسو له سرکاري وکیلو ګورم چې د دې د وجه بتاته او سامرګرو ته کومه سزا ملو شي نو دې کې ورته ماریو وي چې مال لک ټایم راکا او اوس د دې ټاون مشر امراشي او دا د ټاون مشر چې ماریو سره خبرې کوي نو ماریو ورته ډیر زیات کنسلو کی او ماریو ورته وي چې زما وکیل سره خبره وکړي او هغه چې په دې بانک کې کم کسان موجود دي هغه کول د یو کس نمبر ورکی او چې افسر په دې نمبر باندې کال وکي نو ماریو خپل आवाज بدل کې هغه سره خبرې کوي او دراصل ماریو زکه دا کولو چې داغي مرګرو ته نورم ټایم ملو شي او بل خو انزو داغه کسان د غلا ټول سامان په دې سورنګ کې وباسي او بل خو د پولیس افسر هغه نظر پاغه سیور باندې پروزي نو هغه ته پته لګي چې د دې بانک درې ملار دی سیور طرف ته راوته ده او بل خو دا کسان د غلا غټول سامان په یو کشته کې واچو او بل خو موږ ته دا پته لګي چې انزو سره دا کم هتیار دام نقلی وي او اوس ماریو بانک چې دا کم کسان موجود دي هغه په ډومبي چت کې لوک کی او سیده بیسمنت طرف ته راو تختی او اوس د انزو سره دې ځنه وته والوي او بل خو چې کسانو ته پته ولګي چې اوس غل نشته چې هغه زر خپل موبایل راوچتي کی او د دې بانک نه راوځي او دې کې دا پولیس افسر د خپل ټیم له اورډر ورکي هغه په مین ګیټ ورولېږي او څه پولیسان هغه سورنګ باندې ورولېږي اوس موږ دا کہانی هغه ټیم کې ونو چې کم ټیم کې انزو د غلا دا پلان جوړو او دراصل انزو ته پته وا چې پولیس ته پته لدی سیور باره کې لګي او د دې د وجه هغه سچلو کې د دیوبو دا بهاو بل طرف ته کی او خپل کشته سره هغه طرف ته لاړ شي او ځل چې دا پولیس افسر بیسمنت ته ورسي نو داغه نظر ال ته په سورنګ باندې پروزي چلته یو بم لګیدلی وي داغه د وجه هغه مخ کې تلین نشي خو لږ وخت پس چې هغه ته پته ولګي چې د نورو هتیار د وجه دا بم هم نقلی دي نو ډیر زیات غوسه شي خو د دې فائدہ نشته ځکه چې دا ټول غلو خپل ځای ته راو رسیدل چلته انزو د انزو کسان پاغه سیور باندې یو وین ولاړی ول ته روخیږي او دوی دا غزه نه تختیدل او د سره د غلو دا وړو کې ګروپ سرکار او پولیس به وقوف کړل او 10 لک ډالر پټ کړي اوس انزو د خپل کسانو سره د البرټو کور ته راو رسیدو او دوی د غلا د اعمال په خپل کې برابر تقسیم کی او دې سره دوی هغه وینه مسوځي او دې سره دوی خپل لارې ونیسي او یو آرامده ژوندۍ تیرول شروع کی او بل خو چې د البرټو خزه ته پته لګي چې د البرټو بل خزه سره تعلق دی نو هغه په غوسه کې لاړ شي او پولیس سره دوی د غلا باره کې خبره وکي چې دې سره پولیس څنګه پته ولګي دا نو هغه د ټول غلو گرفتار کی او داغي چې کومه پیسې پټ کړې دا غضب کی او دې نه پس موږ و میاشتې پس انزو وینو چې هغه د جیل نه بهر وروته او دراصل انزو دا ترکیب جوړ کړو کومه چرته گیر شو نو موږ ته کم نه کم سزا ملو شي د دې د وجه هغه نقلي هتیار هم ځان سره وړي وي او هغه چاته جاني نقصان هم نه ور رسولي او هغه داسې طریقه کړو چې د دې د وجه حکومت والا او پولیس ته پته نه لګي چې دا غلا دی کړي دا چې دې سره د پولیس لاس له $1 مليون ورغلی او دوی د غلا غټه حصہ پټ کړي و چې دې سره دا ټول د جیل لانزات شي او د غلا غ پیسو باندې د آرام ژوندۍ تیرول شروع کړل او دې سره دا کہانی ختم شي کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ